مختصر د یو نعت شریف د پاره د ثوابین راغلی ملما مولانا عبد کریم نقشبندی صاحب ته اجازه سره خاص کوم چې په 3 منټه کې خپل نعت شریف وړاندې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. صدقت يا رب العالمين. درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وناري دان الحق بدار دجام سري سروٹ کی شولم بی گلزار دچانو چاخ پل پلار تویل چشا بتا دیوکڑا چڑے اکڑو پا مرین کار دچان آرشوی داخ پل یار پمین سوک دے بیمارے کڑلو بدن بیکار دچانو دکب گیڑکی شپی چاوی تیر کڑنو پدریاب تا جوڑ شویلار دچان پا مدینہ کی میں جانان دے زماد زڑ ارمان دے کلا باورشم تر جانانا جانانا کلا باورشم تر جانانا پا مدینہ کی میں جانان دے زماد زڑ ارمان دے کلا باورشم تر جانانا جانانا کلا باورشم تر جانانا زما پزڑ یادونا دا مدینی باغونا خراواری گمیدا او مجتبا یادونا خراواری گمیدا او مجتبا یادونا چی پاک اللہ پری مہربان دے نبیانو کی سلطان دے کلا باورشم تر جانانا جانانا کلا باورشم تر جانانا دیئے سلور یارانا صدیق عمر او عثمان داغا دے ٹول گلونا پاک نبی دے قربان داغا دے ٹول گلونا پاک نبی دے قربان شیر خدا علی ډیر ګران دے د پاک نبی دا پهلوان دے کلا باورشم تر جانانا جانانا کلا باورشم تر جانانا ټول عاشقان نازیږي پخپل جانان نازیږي دا عاشقان راتا ټول او مجازیان ښکاریږي دا عاشقان راتا ټول او مجازیان ښکاریږي عاشق په حق دا انسان دے چی یہ معشوق نبی سلطان دے کلا باورشم تر جانانا جانانا
کلا باور شم تر جانانا عابد کاریم حلتاوے جونگی روزی سراوے نزدی نزدی حغا خولی جنگلی سراوے نزدی نزدی حغا خولی جنگلی سراوے درود سلام یہ پازو بانوے پورا یہ دا ارمان وے کلا باور شم تر جانانا جانانا کلا باور شم تر جانانا پا مدینہ کی میں جانان دے زما دزڑا ارمان دے کلا باور شم تر جانانا جانانا کلا باور شم تر جانانا